نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو د نړۍ جال خپرونې قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایو. نړۍ جال خپرونه باندې زه رحیم سکندر پیل کوم او دا هم د 2 ورځو یعنی تقریبا د 3 ورځ د خبرونه دي، پنجشنبې، جمعې او د شاید هفته یعنی د اولې ورځې دي کې چې څومره خبرونه راغلي دي یا کوم حساس مواد دي د افغانستان په اړه لري یا نړۍ کې داسې جګړې دي چې هغه یعنی بریالي کېدل د افغانستان په خیر دي یا دوام افغانستان په خیر دی، د مسلمانانو په خیر دی، یا کمزوري کېدل د کفارو هغه د مسلمانانو په خیر دی. نو چې افغانستان پورې مسلمانانو پورې تړاو لري دا ټول مواد موږ راخیستي دي. نو د ملګرو ملتونو 2 چارواکو روټرز ته ویلي دوی هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي. سرچینې چهارشنبه ویلي دي، 13 چهارشنبه د دغو 2 چارواکو له قوله ویلي د افغانستان اسلامي امارت له واکمنېدو سره افغانستان ته د دې ډول مرستو لړۍ بنده شوې اړتیا ده چې په یاده برخه کې د مبارزې لپاره مرسته ورسره وشي. اجانس د منابعو په اساس زیاته کړي په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له زیانمنو هیوادونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د سختو وچکالیو او وژونکو سیلابونو له امله ځپل شوی دی او تر دې دمه د ملګرو ملتونو د مرستو له فنډ څخه هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسلامي امارت له بریا سره خبرداري ورکړی و چې افغانستان کې د تودوخې درجه او کنګل شوی شتمني د افغانستان د خلکو لپاره یو وژونکی ترکیب دی. نو د اسلامي امارت د چاپیریال ساتنې مسؤلینو یو پلاوی د اقلیم بدلون کنفرانس کې برخه اخیستې وه. دا لومړی ځل و چې برخه اخیستې وه، شاید دا مسایل هلته مطرح شوي وي. ویناو اغیز کړی د اسلامي امارت کوم استازي چې تللي وو د اقلیمي بدلون غونډې ته کنفرانس کې لومړی ځل برخه اخیستې وه. نو د هغه دپاره د کنګل شوي پیسې چې د افغانستان 9.5 میلیارده ډالر دي دا د امارت له راتګ سره هلته کنګل شوي دي، خو لا هم پاتې دي. هغه نورې پیسې هم په اصطلاح زیږوي، نورې پیسې هم زیاتوي، میلیونونه 300 میلیونه هم اوښتې دي چې هغوی زیاته کړي دي. نو دې دپاره بیا ځان ته شریعت له نظره کوم حکم دی، سود راځي نه راځي، کوم ځای کې مصرفوي، دا کومې چې اضافه شوي دي په اصطلاح زیاتې کړي دي. نو دا یو ښه بحث دی چې رامنځته شوی دی. د افغانستان اوس هم هغسې که څه هم ستونزې شته دي، 9.5 میلیارده ډېرې پیسې دي د افغانستان لپاره، ټوله بېوزلي پرې ورکېدلی شي. خو بیا هم اسلامي امارت 3 کاله داسې مقاومت وکړ چې نړۍ ته هغسې د نورو هیوادونو پرتله یې زګیروي ونه کړل. هغه که د مهاجرینو برخه کې دی چې دغه تېر ژمی یوه څپه پرې راغلله، اوسه پورې تر 1 میلیون زیات راغلي دي. دغه راز د زلزلې ځپلو دپاره چې هغه په پکتیکا کې وه، هرات کې وه، سیلاب ځپلي وو په بغلان کې، په غور ولایت کې، همداشان بدخشان، نورو ولایتونو کې، په ننګرهار کې، خو ډېرې بدې ورځې ونه کړې، یعنی ډېر فریادونه یې ونه کړل، ډېرې اعلامیې خپرې نه کړې او ډېر کنفرانسونه داسې ور نه کړل. دا اوس هم دا لړۍ روانه ده، مهاجرین سره هم مرسته کېږي، مهاجرین هم راځي، کډوال راځي، دلته ښارګوټي ورته جوړیږي او دا شان د زلزلې دپاره هم کورونه جوړ شوي دي، د سیلاب ځپلو دپاره هم جوړ شوي دي او د کنګل شتمنیو دپاره همدا شان د رسمیت غوښتلو دپاره بندیزونو برخه کې اسلامي امارت هغسې ډېر احتجاجاً کوم کنفرانس نه دی وړاندې کړی، داسې احتجاج نه دی کړی.
نو دینه معلومیږي چې اسلامي امارت هغسې ایثار نه دی، خو بیا هم د افغانستان د ولس دپاره، د ملت دپاره، خاصتا په خپله د امارت دپاره ډېره ګټه کوي چې دا کنګل پیسې راخلاص شي او په دې باندې خبرې شوې دي. نړیوالې محکمې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د دوی د دفاع پخوانی وزیر یوآو ګالانټ د نیولو حکم صادر کړی دی. د نړیوالې محکمې تازه په یوه خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د غزې په جګړه کې د دې دواړو اسرائیلي چارواکو د جنگي جرمونو معقول دلایل موجود دي. محکمې ټینګار کړی چې نتنیاهو او ګالانټ په مستقیم ډول د عامو فلسطینیانو وژنو کې لاس لري او د غزې په جګړه کې لوږه د جګړې د وسلې په توګه کارولې ده. د دې لوړپوړو چارواکو اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم په داسې حال کې صادر شوی چې د غزې د روغتیا وزارت ویلي غزه کې د صهیونیستي رژیم ړندو بمباریو کې تر دې مهاله د ښځو او ماشومانو په شمول څه باندې 40,000 کسان شهیدان شوي چې د ټپیانو شمیر یې بیا له 104,000 زیات ښودل شوی دی. بیا هم غزه کې یو ستر ناورین د جنوساید هم ورته ویلی شو، ډله ییزه وژنه هم ورته ویلی، ټول وژنه هم ورته ویلی شي. نو د نړیوالې محکمې دا حکم صادر کړی چې دوی باید محکمې ته صادر شي، وړاندې شي. نو دا که څه هم ډېر خلک باور نه کوي، لکه نړیوالې محکمې، ملګرو ملتونو، داسې نور سازمانونه چې دي هغه د امریکا او اسرائیلو صهیونیستانو په لاس کې دي. نو دا یو لکه ګپ چې ولې دا لکه دلته چې په خپله د نشه یي توکو پر ضد مبارزې رئیس په خپله معتاد وي او وایي چې نشیان نیسمه، دا په تیر کې داسې وو، نو هماغسې معنا ورکوي. نو ډېر خلک داسې په باوري نه دي. خو بیا هم یو ډاډ دی، یو کاذب ډاډ دی چې خلکو ته یې ورکوي او دوی مجرمین پیژندل شوي دي او رسنیو بیخي رسوا کړله. د فلسطین په ګټه او د اسرائیلو پر ضد رسنۍ سختې وکارول شوې او په خاص ډول الجزیرې ډېر اخلاص وکړه. دا په ټویټر، په ټلویزیونونو کې، دا شان په ډېرو نورو شبکو کې، فیسبوک کې، ځینې رسنیو کې خو بندیزم دی، خو بیا هم نړیوالو رسنیو ته قوي سرچینو ته اجازه شته چې رپورټونه پې خپاره کړي. نو دا اوس یو عکس ولیده، یو اسرائیلی دی، فلسطینیانو غزه کې د فلسطینیانو په کور ورنوتلی دی، هلته د ښځو جامې راخیستې دي، دا مطلب په افتخار سره صندوقونه یې مات کړي دي او بلاس کې نمایش ته یې وړاندې کوي یو عکس کې. نو دې وخت کې دغه ریپورټ وایي چې د 180 سانتي متر و، یعنی قد یې و، د ځواني یوه باډي یوه 180 سانتي متره قد و. نو دا چې کله غزې کې یو کور ته ننوتو، تلاشي عملیات یې کول، نو هغه ځای نه چې راوځي نو جګړه کې دی لګېدلی دی، پښې دواړه لنډې شوي دي او د اوسپنې پښې ورته اچولي دي. نو دې وخت کې دی 80 سانتي متره دی، یعنی مخکې 180 و چې راوته 80 سانتي متره و. نو دا عکس پور شوی دی، یعنی 1 متر دی لنډ شوی دی. د پردوی کورونو باندې چې یرغل کوي یا ظلم کوي، وحشت کوي. دغسې دلته امریکایان هم وو، دلته په کورونو باندې چاپې اچولې د افغانانو په مرسته دا کار دوی کاوه. خو ډېر امریکایان سره د خپلو ملګرو پښې لنډې شوې، قدونه یې لنډ شول، قوارې بدلې شوې، سترګې، غوږونه، پوزه دا شیان نه ښکاري. اوس هم ډېر امریکایان دي. هغه 3,000 خو تابوتونه خو لاړل هغه امریکا ته، خو نور ډېر امریکایان چې هغه بیخي قواره یې بدله شوله. اوس هم بیخي دا د مخ نقشه بیخي لکه د شاله خوانه چې یا بل څه کوم حیوان چې وي داسې ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ، یعنی 13 پنجشنبه، خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړه ښایي په یوه نړیواله جګړه بدله شي، وروسته له هغې چې د امریکا او برټانیا اوکراین ته د روسیې پر ضد د پرمختللو وسلو د کارولو اجازه ورکړه. پوتین ټینګار وکړ چې د اوکراین د لرې واټن ویشتونکو توغندیو وروستیو بریدونو روسیې ته کوم جدي زیان نه دی اړولی. د روسیې ولسمشر په اوکراین کې د هایپر سوینګ بالستیک توغندي بریالۍ ازموینې ته په اشارې سره ویلي هیواد یې په اروپا کې او لرې ختیځ کې د امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کې
د لنډ او منځني واټن ویشتونکو توغندیو جوړونې ته وعده ورکوي. پوتین زیاته کړې که لویدیځ خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي، روسیه به پرېکنده ځواب ورکړي. نو هغه یو چا ګپ هم ویشتو طنز یې کاره ووایي پوتین خپل ټلیفون ته په زاپیه باندې د اټم بم بټن لیږلی دی. دا خو یو وخت خامخا کارېږي، په جاپان باندې امریکا کارولی و. دلته په افغانستان کې هم کیمیاوي وسلې زیاتې وي، د اټم بم نه کمې نه وي. دغه د مور مادر بم چې ورته ویل، مور بم چې ننګرهار کې وازمایه، دغسې کیدلی شي که روسیه ډېره په تکلیف شي، په تنګ شي د ناټو یا امریکا او برطانیه نه، نو شاید د چین په مرسته اټم بم وکاروي په اوکراین باندې، ځکه دوی خپل ساحې بولي. د چین او ترکمنستان هیوادونو افغانستان ته افغانانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان اقتصادي ودې لپاره د افغان حکومت ملاتړي دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي سره لیدنه کې په یوه خوله ټینګار کړی چې هیوادونه به د افغانستان اقتصاد په پښو درولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه لیدنه پرون پنجشنبه د چین د بهرنیو چارو وزارت کې ترسره شوې چې د دواړو لورو له افغانستان کې ثبات او شته ښه امنیت د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره مهم لاملونه ګڼلي دي. دا د ونې وړه ده چې د چارواکو همداراز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت وزیرانو د 5مې غونډې تیاریو په اړه چې ټاکل شوی ترکمنستان کې ترسره شي خپل نظارت هم تبادله کړی دی، نظریات هم تبادله کړي دي. البته نو د چین او ترکمنستان هیوادونو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان اقتصادي ودې لپاره د افغان حکومت ملاتړ دي. نو هغوی هم خپلې ګټې دي، موږ داسې نه وایو چې نورې نړۍ به خپلې ګټې نه وي، د چین به ګټه نه وي، ترکمنستان به ګټه نه وي، خو دا ګټې دوه اړخیزې دي. د اسلامي امارت هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، سوداګریز لحاظ باندې، کلتوري لحاظ، شرعي لحاظ دې ته متوجه دي چې دوه اړخیزې اړیکې داسې وساتي چې د افغانانو هم تاوان نه وي. او که دغه افغانستان چاته په لاس ورغلی وای، د امارت پر ځای یو بل چاته په لاس ورغلی وای، تاسو به بیا قراردادونه او چور دا شان هغه ایثار ورځ چې دوی نړۍ څنګه استفاده ترې کوي هغه به یې کړی وای. نو اسلامي امارت دې ته متوجه ده، هغه چا خبره چې خپلواک دیو خو غریب دی، خپلواک دیو، داسې نه چې یو کس ویډیو کې وایي چې بې غیرته دی خو ژوندی دی، نه هغسې نه ده. موږ د غریبو خو خپلواک دیو. 6 اسرائیلي سرتیرو ځان وژنه کړې. د ایدیوت خورونوت دا رسنۍ ده، یوه سرچینه ده، وایي 6 اسرائیل سرتیرو ځان وژنه کړې. پوځ اصلي شمیرې پټوي او زرګونه ترې رواني درملنې لاندې دي. دوی وایي چې 6 اسرائیلي سرتیرو ځان وژنه کړې ده او پوځ وایي اصلي سرچینې پټوي او زرګونه تر رواني درملنې لاندې دي. اسرائیلي ورځپاڼې یدیغوت خورونوت په خپل یو تازه راپور کې څرګنده کړې ده چې د جګړې له امله زرګونه اسرائیلي سرتیري تر رواني درملنې لاندې دي. ورځپاڼې دا حالت یو لوی ویر بللی دی. سرچینې زیاته کړې ده چې په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 6 تنو هغو سرتیرو ځان وژنه کړې ده چې غزه او لبنان کې د اوږدې مودې لپاره په جګړه کې ګډون درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې جګړې یوازې یو کال وتلی دی. له راپورونو سره سم دا یوازې جزئي شمیرې دي، ځکه اسرائیلي پوځ د ټولو هغو سرتیرو د شمیرولو خپرولو انکار کوي چې ځان وژنه یا د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. پوځ ژمنه کړې وه چې دا شمیرې به د کال په پای راتلونکي میاشت کې خپروي. د اسرائیلي پوځ د اړوندو چارواکو پوهانو سرچینې ته ویلي چې د دې اصلي اغیز به هلته څرګندېږي چې سرتیري د جګړې له پای ته رسېدو وروسته طبیعي ژوند ته راوګرځي. ورځپاڼې د یو لوړپوړي نظامي له خولې ویلي چې په وروستیو لږو او اونیو کې چې غزه کې جګړه په یو څه آرام شوه، په ځانګړي ډول په وروستیو 2 اونیو کې کله چې ډیری سرتیري له لبنان راستانه شول، د هغو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ولیدل شو چې له رواني ډاکټره د مرستې ترلاسه کولو لپاره یې غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړې
دغه سرتیري زرګونه دي او ډیری هغه خلک دي چې وروستیو کې فوز ته راغلي وو. موږ په راتلونکي کې د لا ډیرو سرتیرو درملنې ته چمتووالی نیسو. نو دا خو معلومه خبره ده اورېدونکو چې یو څوک دومره وحشت وکړي، دومره ظلم وکړي، اخر چا خبره هغه موږ ورته وایو چې په خوب کې ډارېږي. نو خامخا انسان وژني، هغه قتل کوي او هغه په زخمی حالت کې ویني، همداشان ماشومانو وژنې ته دوام ورکوي، بې ګناه عام وګړي وژني، ښځې وژني. نو دې کې ماشومان هم وي، دې کې به زانګو په ډېر په سیزنۍ باندې هم تړلې وي، داسې به چوشک به هم خوله کې وي او مور به شیدې هم ورکوي، داسې حالت کې به هم وي، ویده به هم وي. نو دا ټول هغه څه دي چې هغه انسان چې طبیعي انسان دی، بیا هم که کافر هم دی، یا شکنجه ورته رسیږي، په خوب کې ډارېږي، یا ورته ترس ورته خپرېږي او دا رواني ناروغي ورته وایي. نو بیا دماغ موږ ورته وایي چې ولا پیریان پې راغله، یا دماغ اوړ شول یا لیونی شو. نو دغه حالتونه هغه دي چې دوی دلته په افغانستان کې هم دغه استرالوي سرتیري که تاسو لیدلی وي عسکر دا چې افغانستان ته راغلی وو، وحشت یې کاوه. نو یو انسان ته به د حیوان خطاب کاوه، وایي موږ فکر کوو چې یو سپی ووژل شو، هغه یو استرالوی دی. نو دلته ډېر ماشومان او ډېر ښځې او دا شان سپین ګیري او داسې بې ګناه انسانان چې هغه به مثلا په اصطلاح طالبان نه وو یا به مجاهدین نه وو، دوی به وژل، ځکه دوی داسې دي چې له وړوکوالي نه غرونو ته وړل شوي دي، مور پوره شیدې نه دي ورکړي، د مور غېږه کې نه ده روزل شوي، دا ماشومان وړي دي غرونو کې هلته روزل شوي دي، بیا یې پوځیان کړي دي، یعنې وحشیان شوي دي. نو دوی دلته افغانستان ته چې رالیږل شوي وو، نه یوازې دوی ظلم وکړو بلکې دوی ته هم ضربه ورسېده، ملګري ور ووژل، داسې ملګري ور ووژل چې د دوی مشران وو، د دوی هغه ټاپ سنایپران وو، هغه ور ووژل. نو افغانستان کې چې کله ښه ضربه وخوړله، هم یې خپله وحشت وکړ، هم یې دوی ضربه وخوړله، ماتې یې وخوړله، د میلیاردونو ډالرو سره، ټریلیون ډالرو سره دوی ماتې وخوړه. نو بیا د افغانستان په اړه هم دلته رپورټونه راغلل، د استرالیا، د برطانیا، د امریکا. په امریکا کې دا اوس دا زه له خپله ځان نه وایم، دا خپله رپورټونه دي، پینټاګون، د واشنګټن پوسټ، د نیویارک ټایمز، د الجزیره، د CNN، د دغسې نور ډېر اسوسییټډ پریس خبري اجانس ده، ډېر رسنۍ په دې باندې راپورونه دغه انټرنیټ ډک دی چې دوی په اونۍ کې خو یو دوه کسان ځان وژني چې افغانستان ته راغلي وو، هغه نور چې وژل شوي دي خو بیل حساب دی. خو ډېر کسان د غزې پسې خبر را ده شوه چې دا په افغانستان کې هم چې ډېر وحشتونه یې کړي دي، هغه نه یوازې هلته افغانانو ځان وژنې کړي دي، ډېر سرتیري ځان وژنه وکړي، بیا په اسلامي امارت باندې ور وتړي چې والا دا خو دوی وژلی دی. نه، هغه داسې وي چې پخواني ظلمونه په خوب ویني. امارت خو بخښنه کړې ده، خو بیا هم ډېر خلک شته، هم په داخل کې هم په خارج کې، چې افغانستان کې د 20 کاله جګړه کې دوی ظلم کړی دی، وحشت یې کړی دی، هغوی ځان وژنې کوي، رواني ناروغۍ باندې اخته دي. نو موږ نور خبرونه هم لرو، هغه وروسته له دمې نه بیا تاسو ته راځو چېرته ځئ. ما د هوریت راډیو د نړۍ جال خپرونه ده او نیمایي ته رسېدلي یو، لنډه دمه اخلو، بیرته راځو. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال. د هوریت راډیو د نړۍ جال خپرونې قدرمنو اوریدونکو او دغه راز د ټولنیزو رسنیو کاروونکو یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. تیر کې موږ ځینې بهرنیو خبرونو باندې وغږېدو، ځینې داخلي وو، یو څه تحلیل وو، یو څه معلومات وو، یو څه ارزونه وه، دا مو وړاندې کړل. دا څو ورځو کې داسې خاص
هغه تورونه او دروغ افواهات نه دي خپاره شوي چې هغه په رسنیو باندې تاثیر ولري. دغه پرمختګونه دي، ځینې ودانۍ دي، آبادۍ دي او بیا رغونې دي افغانستان کې. نو دا به تاسو ته وړاندې کما. زابل کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت یو پل رغول شوی. دلته عکس کې خو تاسو ته نشم ښودلی، ډېر ښایسته ښکاري او ډېر محکم پل دی او د زابل دپاره خو ډېره د ویاړ خبره ده، ځکه زابل کې دغسې بیا رغونې مخکې نه دي شوي. اوس دغه د اسلامي امارت راتګ سره یو څه پام راوختی دی. دغسې ډېر ولایتونه دي چې یو خبره زه کله کله کومه په میډیا کې، هغه دا وي چې د غږ سړی هم باید ولرو. یعنی ځینې ولایتونه چې ډېرې پروژې ورته راځي، ډېر کارونه ورته کېږي، یو خو داسې وي چې هغه پروژه هلته مهمه وي. مثلا کوشتېپې دپاره که څوک غږ پورته کړي که نه پورته کړي، هغه ځای داسې و چې مناسب و تر څو په دریو ولایتونو یو کانال راووځي. نو د دې له لارې بیا ډېرو هغه دښتو ته ګټه ورسوي. دا د آمو سیند اوبه دي، یو خو داسې حساب دی. یعنې دا په کار و چې ټول افغانستان ته غنم ورسوي او دا که پلی شوله خوند به وکړي. یعنې یو کونړ دی چې اما دغه ځای دی، یو مثلا واخان دی، که څوک غږ پورته کړي که نه پورته کړي موږ دپاره مهم دی، د حکومتونو دپاره د افغانستان دپاره مهم دی. چابهار دی، مساینک دی، کاسا زر دی، ټاپي پروژه ده، سالنګ دی. یو نور یې داسې وړې وړې پروژې دي په ولایتونو کې چې چا ورپام نه وي، خلک یې ورپام کوي. نو دې دپاره د ولایتونو په کچه هغه مدني فعالان، د سیمې ژورنالستان، خبریالان یا ټولنیز فعالان چې ټولنیزو رسنیو کې فعال وي یا په ټولنه کې فعال وي، د خبرې خلک ولري. دا ډېر ضرور دی. کوم ولایتونه چې د خبرې خلک لري، د اواز خلک لري، هغو ته ډېر کار شوی د نورو پرتله، هغه پرتله چې خپل ولایت دپاره غږ نه پورته کوي، خپل بس یو ولایتونه بل کابل ته فرار شوي دي، هلته ښه زندګي روانه ده، د خپلو ولایتونو په کیسه کې نه دي. سره دی چې ټول افغانستان یو دی، خو بیا هم د سیمې خلک د نور ولایتونو پرتله ښه پوهېږي. یعنې د کور لوڼ د بدیا له سترګور ښه پوهېږي. نو خپل کور باندې هر څوک معلومات لري چې کومه ستونزه ده، اوبه شته ورته نه، کوڅه یې پخه ده، سړک لري نه لري، روغتون لري، چیرته ځي روغتون دپاره، کوم ځای کې تداوي کوي، مکتب لري، مدرسه لري که نه، جومات لري، پاکې اوبه لري که نه. دغه راز دغه څومره چې دلته مرستې راغلي دوی برخه پکې لرله که نه، سهم یې ورکړی که نه. دې دپاره د اواز پورته کول ډېر ضرور وي. نو زه هم دغه زابل برخه کې وایم چې زابل دپاره مهم، زابل خو یو مهم ولایت دی. د افغانستان اسلامي امارت لومړی زعیم مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد هلته دفن دی په سیوري ولسوالۍ کې. نو دې دپاره ډېر ضرور ده چې یو کار وشي، تاریخي لحاظ باندې هم بیا کار ورته وشي. د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په زابل ولایت کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت د یو پله د بیا رغونې چارې او ګټې خپلې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وړاندې شوي دي. دا پل 55.15 متره دی، یعنې د 15 سره ووایم اورېدونکي فکر کوي چې دا 15 متره دی، ساده به یې ووایو چې 55 متره اوږدوالی لري. د ترمیم او بیا رغونې چارې تیر کال د ټولګټو وزارت او یو خصوصي شرکت تر منځ شاوخوا 40 میلیونه افغانیو په قرارداد سره شوی دی. لږ به دغه تفریح برخه ته م راشو. داسې وچه کلکه خپرونه به م خوند نه وکړي. د ټیټن یا لساوریز سوداګریز کرکټ لیګ دا تیره پنجشنبه پیل شو، یعنې 2 ورځې وړاندې پیل شوی دی. په دې کې 23 افغان لوبغاړي شتون لري. د دې لیګ 8م پړاو دی، یعنې د 8م ځل دی، 8م کال دی چې مسلسل د ټي10 یا لساوریز لیګ په دوبۍ کې کېږي. د ابوظبي کې، د اماراتو په ابوظبي کې ټي10 تر سره کېږي. نوې لوبډلې هم زیاتې شوې دي. په دغه لیګ کې د لوبډلو شمیر 10 ته ورسېدلی دی، مخکې 8 په دغه لیګ کې د نړۍ نورو هیوادونو لسګونه لوبغاړي هم لوبېږي. د لیګ وروستۍ لوبه د دسمبر په 2مه نیټه د ټي10 د رسمي ویب سایټ د معلوماتو له مخې د 2 نویو
عجمان بولټس او اب نوابز لوبډل مشران افغانان دي. یعنی د دوه لوبډلو مشران چې دي، کپتانان چې دي، هغه افغانان دي چې یو محمد نبی دی او بل د بل لوبډلې رحمان الله ګربز دی. نو د کې افغانان لوبیږي، خپل ګټ هم کوي، ساتیرا هم کوي، افغانان هم ساتو سره تیر وي او افتخار هم کوي چې موږ افغانان او خزلېږي. نو اصغر ستانکزی د وی لوبډلې د بیټینګ روزونکی دی، دا د ویاړ خبره ده. روسیې د اټومي چاودنو پر وړاندې د مقاومت پناه ځایونه جوړوي. دا مغه د اوکراین مسله ده چې امریکا لري واټن وشتونکي توغندي ورکړي و اوکراین ته چې په روسیې وروتوغوي. دوی د لپاره هغه اټومي وسلې ګواښ هم کړی دی او د نړیواله جګړې ګواښ هم کړی دی چې د اوکراین جګړه شاید نړیواله شي، ځکه ناټو امریکا چې سره دی برطانیا جرمني، نو خامخا به دوی سره شمالي کوریا، چین یا هند او داسې شاوخوا هیوادونه چې دي دا مو ورسره درېږي روسیې سره. د روسیې د بیړنیو خدمتونو د څېړنې انسټیټیوټ خبر ورکړی چې د داسې ګرځنده پناه ځایونو په جوړولو یې کار پیل کړی چې د اټومي چاودنې د ټکانونو او پر وړاندې په ګډون او په وړانګو په ګډون د بیلابیلو ګواښونو پر وړاندې به خوندي وي. د ټکانونو او وړانګو پر وړاندې به وایي ګواښونو پر وړاندې به خوندي وي. د مسؤلینو په خبره هر پناه ځای 48 کسان ساتلی شي. دغه انسټیټیوټ زیاتوي چې دغه پناه ځایونو جوړول د روسیې د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره یو مهم ګام دی. د QUBM پناه ځای کانټینر ته ورته دی او دوی برخې لري چې د 450 کسانو لپاره یو خونه او یو فني برخه لري. روسیې داسې مهال د دغه پناه ځایونو جوړول پیل کړي چې څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن اوکراین ته اجازه ورکړه چې روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره د امریکا د لرې واټن ویشتونکو مزایلو څخه کار واخلي. عزیزي له ځینو مؤسسو سره د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. عزیزي خو زموږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت وزیر دی. خبر ورکړی چې دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د شاوخوا $4 میلیون په ارزښت د 6 ملي او بین المللي مؤسسو سره د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د معلوماتو له مخې دغه پریکړه لیکونه د کورنیو د پیاوړي کولو د وړو تثبیساتو او سوداګرۍ د ملاتړ او د حرفو د پراختیا په برخه کې لاسلیک شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د هوکړه لیکونو د لاسلیک کولو پر مهال د یادو مؤسسو مسؤلینو د معلوماتو په اوریدو سره هغوی ته لازمي لارښوونې کړې دي. د یادولو وړ ده چې د لاسلیک شویو هوکړه لیکونو له مخې به یوه بهرنۍ او 5 کورنۍ مؤسسې د څه باندې $3 میلیونه $923,000 په ارزښت پروژې په کابل، هرات، بلخ، فاریاب، ننګرهار، خوست، تخار، بدخشان او بامیانو کې پلي شي. ایرنا خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد ته په قانوني توګه د تلونکو افغانانو شمیر زیات شوی او هر ورځ له 4,000 څخه زیات افغانان په قانوني توګه ایران ته سفر کوي. یعنی ایران ته په قانوني توګه د تلونکو افغانانو شمیر زیات شوی او د قانوني سره بیا ټول جوړ دي. یعنی کومې قانوني تلنې چې دي، یعنی سفر چې دی او هغه چې په پاسپورت وشي، هغه چې په ویزا وشي، هغه چې په قانوني ډول یعنی په قاچاق نه وي، نو ښه ده. ډېر موږ افغانان په دې ځای کړل چې یو څوک تشویق کی، هغه که هیڅ بیکاره هم نه وي، دلته یو محصل وي، یو زده کوونکی وي، کور کې د مزدورۍ اړتیا هم نه ورته لري، بس فیسبوک کې، په ټویټر، ټیک ټاک او نورو برخو کې یو چا کس ته ښودلی وي، چېرته ویډیو لیدلی وي، بس غواړي چې نور هیوادونه هم وګوري، بیا په قاچاق باندې منډې وهي.
نو اوس ښه شوه چې دغه قانوني لارې یعنې 4,000 کسان د ورځې ځي د ایران ته په چکر ځي، هغه نورو هېوادونو ته ځي، هر ځای ته چې ځي دا قانوني حق دی. خو هغه قاچاق نه چې راوژغورلی شي دا ډېره ښه ده، ځکه قاچاق ډېر زیانمن دی او 100,000 خبرې کېږي، د کورنۍ په خوښه هم نه وي، او که په خوښه یې وي هم بیا هم داسې قناعت یې ورکړی وي چې بس دا خوا نه یا چېرته نیولی وي چا غلو نیولی وي، ډاکوان په اوښتي وي، هغوی بیا په ویډیو کې ورته را جوړوي، تړلی وي، وهي یې، هغه نه بیا ډالر غواړي، یا بیا ورلیږي، بیا کم ډالر هم نه غواړي، 14-15,000 ډالر غواړي، 10,000 ډالر غواړي، یا 3,000 ډالر غواړي. دا له کومه کی دلته ځمکې ورته خرڅوي، او یا داسې وي چې په دروغو یو کیس جوړ کړی وي، کورنۍ نه پیسې پرې رالیږي تر څو نور مخته مزل وکړي. داسې ډېر شوي دي چې ملګرو خپله منځ کې ویډیو کړې ده، هغه یې وهلی ټسولی، داسې نه ده وهلی ټسولی، خو بس ژاړي په دروغو. لکه د پښتو فلمونه به تاسو لیدلی وي چې وهي هم معلومیږي چې په فلم کې هم نه یې وهي، یا نورو فلمونو کې داسې وي. نو هغه فلم ورته جوړ کړي، د خپلې کورنۍ نه خو یې دغسې قناعت نه یې ورکړی، کور کې پیسې نه یې ورکړي، په خپل سر باندې وتلی وي قاچاق ته، د ایران په لاره نور لارو باندې، هلته خپلو ملګرو منځ کې ویډیو جوړه کړي، بس په دې طریقه باندې نو مور او پلار د ورونه د خامخا پې دردېږي، نو هغونه پیسې پې راواخلي، هغه که 2,000 یې ترلاسه کړي یا 3,000 ډالر نور مخته بیا تګ کوي، بیا کور ته هم نه راځي. ډېر داسې شوي دي. نو اوس ښه شوه چې په قانوني لاره باندې ځي. د بدخشان ولایتي روغتون کې د بیړنۍ څانګې ودانۍ جوړیږي. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې د بیړنۍ څارنې څانګې ICU لپاره د 80 میلیونه افغانیو په لګښت د یو معیاري ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه ودانۍ د عامې روغتیا وزارت په مالی ملاتړ په 15 متره مربع ساحه کې په 2 پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. نو بدخشان ته کار کول پکار دي، یعنی ټول ولایتونو ته کار کول پکار دي. نو هغه ولایتونه چې ډېر دغه رسنیو کې نه تاویږي، ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې ټولنیز فعالان نه لري، فیسبوکیان او ټویټران او مثلا یوټیوبران، همدا ټیک ټاکران نه لري، نو هغوی د خپل ولایت هغه نمایش نشي وړاندې کوي چې څومره اړتیا ده. ځینې بیا داسې ستونزه هم لري چې دوی ولایت پسې یو څه خبره وکړي یا پسې وخاندي یا ستونزه بیان کړي، نو هغوی بیا ډېر بد عکس العمل ښیي، داسې عکس العمل ښیي چې بیا تا ته یو ډول پیغور درکوي، بیا ستا ولایت لپاره هغه خبره کوي. خو دا ګټه نه کوي، دا ګټه دا کوي چې د خپل ولایت بد ووایي، د نیمګړتیا یې بیان کړي، هغه خړ پړ معرفي کړي، هغه کمزوری، هغه ته وایي چې دلته پروژې نه پلي کېږي، دا زموږ ولایت سړک نه لري، د چاردیوالۍ نه لري، استنادي دیوالونه خړونه نه لري، او سیلابونه چې راشي دا منځکې وړي، دغه راز پاکې اوبه نه لري، او روغتون نه لري، مکتب نه لري، او مدرسه نه لري، جومات نه لري، او پخه ودانۍ نشته پکې، مخابراتو سایټونه نشته پکې. نو دغسې پکار دي چې د خپل ولایت هغه نیمګړتیاوې که بیان شي نو ښه به وي. هلمند اوس که وګورو، هلمند کې د یو سوداګریز مارکیټ جوړېدو چارې پیل شوي دي، او دا یو غټ مارکیټ دی، ډېر خلک پکې بوختېدلی شي. د اوبو انرژۍ وزارت چارواکي وایي هلمند کې د څه باندې 380 میلیونه افغانیو په لګښت 380 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوي دي. د اوبو انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغه 15 پوړیز مارکیټ د جوړېدو په مراسمو کې د هلمند عمومي سیندیزې حوزې سرپرست ویلي چې د لقمان حکیم سوداګریز مارکیټ په 15 پیړونو کې د لښکرګاه ښار په لومړۍ ناحیه کې د یاد ریاست په ملکیت کې په مشارکتي ډول جوړیږي، چې پکې 40 بلاکونه، 270 دکانونه او د وسایطو لپاره مجهز تمځای او یو جومات جوړېدل شامل دي. دغه سوداګریز مارکیټ د 20 کلونو لپاره یاد شرکت ته په مشارکتي ډول قرارداد ورکړل شوی دی. نو دا یعنی ډېر غټ مارکیټ دی چې 270 دکانونه ولري، د موټرو تمځای یعنی پارکینګ هم ولري، نو دا به ډېر غټ مارکیټ وي. ډېر خلک پکې بوخت شي، سلګونه او زرګونه کسان پکې بوخت شي، او د ولایت دپاره هم یو ښکلا ده.
د لغمان ولایت البته د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې د 2 کانالونو او دغه راز دغه ولایت په قرغۍ ولسوالۍ کې د یو سربند د جوړولو چارې پیل شوې دي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې دغه کانالونه او سربند د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مالي ملاتړ د 14 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې د سیمې کروندګرو ته به ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. نو بزګرانو کروندګرو ته ځینو سیمو کې ښکرواز ورته وایي، نو دغه ته اسانتیاوې برابرول په کار دی چې زراعت چې دی د ټول هیواد دپاره یو ساده. پرتګال د افغانستان بشري مرستو صندوق سره 50,000 یورو مرسته کړې ده. پرتګال یو هیواد دی، فوټبالران به بیا ورسره ځکه بلد وي چې هغوی رونالډو پیژني. رونالډو د نړۍ ټاپ فوټبالر دی، نو دا دغه هیواد دی. ځکه ځینې هیوادونه په ځینو لوبغاړو پیژندل کیږي، ځینې هیوادونه په ساینس پوهانو پیژندل کیږي، ځینې هیوادونه په شاعرانو پیژندل کیږي، ځینې نورو هنرمندانو یا د هنر برخه کې یو ښه لیکوال وي او ښه نقاش وي یا ښه جهادي وي. یعنې ځینې هیوادونه بیا په جهادیانو باندې پیژندل کیږي، په مجاهدینو باندې پیژندل کیږي، په امپراتورانو باندې پیژندل کیږي. نو د پرتګال چې دی ډېری خلک بیا په رونالډو باندې پیژني. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پر خپله ایکس پاڼه په یو لیکلي بیان کې ویلي چې پرتګال د افغانستان د بشري مرستو صندوق سره 50,000 یورو مرسته کړې ده. د پروان ولایت ځایي امنیتي مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د ویلز فارما تولیدي کارخونه پرانستل شوې ده. د یادې کارخونې پرانست غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه فابریکه کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د راپورونو له مخې پینټاګون په پام کې لري چې د جو بایډن د حکومت په وروستیو ورځو کې اوکراین ته 215 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي وسلې ورکړي. په دې وسلو کې ځمکني ماینونه هم شامل دي او په داسې حال کې اوکراین ته ورکول کیږي چې د جګړې د شدت په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. نو دا خو بس د جګړې د همدغه دپاره پیل کیږي چې هغه وسلې چې جوړې شوي دي، کمپنۍ چې د وسلې دي، د هغو دپاره هم څه ګټه کوي، نو هغوی خپل سهم پکې ورکوي، خپله ګټه پکې ورکوي، فیصدي پکې ورکوي، لکه څنګه چې د شرابو، څنګه چې د فساد، څنګه چې د رشوت، او څنګه چې د غصب، څنګه چې د نورو فسادونو کې، حقوق خوړلو کې، نورو جګړو کې، مبارزو کې یو چاته فیصدي ورکول کیږي، دغسې د وسلې کمپنۍ هم چې یو ځای کې جنگ ورته شروع کوي، یو ځای کې وحشت ورته پیلوي، نو د کمپنۍ والا به خوشحاله وي خامخا. نو دغه راسې څوک ناروغیږي او څوک داسې وي چې په لوی لاس یوه ناروغي رامنځته کوي، یو کرونا رامنځته کوي، نو دې دپاره خو هغه نوې دوایي جوړونکي خامخا سهم ورکوي، فیصدي ورکوي چې دغه ناروغي رامنځته کړې ده. نو چا چې یو ځای کې شر جوړ کړو، یو ځای کې فساد جوړ کړو، نو اوس امریکا هم جو بایډن ته کمې ورځې پاتې دي، نو په دې ورځو کې غواړي چې د جګړه نور هم شدت پیدا کړي او دغه ماینونه چې دي دا اوکراین ته ورکړي. ځمکني ماینونه دي، ډېر تقریبا 215 میلیونه ډالر په لګښت باندې دي. د اوکراین داسې یو استعمالوي د خپله زیلنسکي چې دی د ممثل په توګه دوی استعمالوي. نو د ټرمپ راتګ سره شاید یو څه وضعیت بدل شي، لکه ټرمپ ویلي و هغه سیمې چې روسیې نیولې دي له اوکراین نه هغه نه نیسو، نور شاید لږ همکاري وکړي، او د همکارۍ کې شاید د جو بایډن د ادارې پرتله ډېر کم پام وکړي، د جګړې راونغاړي، خپل امریکا ته سوچ وکړي. خیبر پښتونخوا کې د سپرلۍ موټرو پر کاروان برید کې 45 تنه وژل شوي دي. د پښتونخوا کې تر ټولو وروستۍ پیښه او غټه پیښه وه چې د پیښه رامنځته شوې وه. لا هم ډېره داسې ریپورټونه چې د پاکستاني ورتړي پاکستان ریاست باندې چې دا دوی پیل کړی ده او دوی وسلې ورکړي دي، او دلته شیعګانو هم چې دي اهل تشیع، نو هغوی
په پوز په اعلانونه کړی دي په لاسپیکرو کې چې د پوز په ټټانو چیک پانټونو پټاکونو باندې وروخیږي. نو دا یو غټه پیښه ده. ملا برادر اخوان د اوبو ښه مدیریت د سرپرست حکومت یعنی د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت دی. د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوان په اوسنیو شرایطو کې له نوې نړۍ سره د سیالۍ او د اقتصادي ودې لپاره د اوبو ښه مدیریت یو ملي مسؤلیت ګڼي. نوموړي د اوبو انرژۍ وزارت د عملي تخنیکي سیمینار په وروستۍ غونډه کې وویل اقلیمي بدلون د هوا د ککړتیا د کچې لوړېدل او د بشر ورځ تر بلې زیاتېدونکې اړتیاوې په نړۍ کې د اوبو د کمښت لامل شوي او دې چارې د هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو هم اغیز کړی دی. هغه په وروستیو 3 کلونو کې د هیواد د اوبو مدیریت په اشارې سره ټینګار کوي چې سر په افغانستان اسلامي امارت له ټولو امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې د هیواد د اوبو د ښه مدیریت لپاره په کلک هوډ سره هڅه کوي. د اوبو انرژۍ وزیر په دغه پروګرام کې ویلي یاد وزارت د هیواد د انرژۍ اوبو مدیریت په برخو کې ډېر لاسته راوړنې لري او دمګړی په دې برخه کې پر یو شمېر لوی پروژو کار روان دی. ترکیې پولیسو 13 تنه افغان کډوال نیولي دي. دا به هم شاید غیر قانوني ورغلي وي یعنې په قاچاق ورغلي وي. د افغانیو ارزښت له نړیوالو مرستو وروسته هم ثابت پاتې کېدی شي. دا یو ښه خبر دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د افغانستان اقتصاد څنګه د ملګرو ملتونو د نغدي مرستو د کمیدو سره ثابت پاتې کېدی شي تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پر هغو حل لارو خبرې شوي چې له مخې یې د افغانیو ارزښت له نړیوالو مرستو وروسته هم ثابت پاتې کېدی شي. د هغو پالیسیو له مخې چې د افغانیو د ارزښت ساتنې لپاره وړاندې شوي پر افغانیو راکړه ورکړه صادرات او واردات په افغانیو د ملګرو ملتونو له لوري کارکوونکو ته معاشونه ورکول او د افغانستان بانک له لوري د کورنیو اسعارو افغانیو د تدریجي راټیټېدو مدیریت یاد شوی دی. نو افغاني تر اوسه پورې ښه مدیریت شوي دي. مخکې یوه افغانۍ چې وه هغه 2 کالدارې وه، اوس 4.5 کالدارې ته رسیږي. نو دا یعنی د نړیوالو مرستو نه وروسته هم ځینو خلکو به ویل چې والا نړیوالې مرستې او $1 چې بند شي او دا به افغانۍ بیرته راښکته کړي. خو نه، دا خپله د امریکا د سولې انسټیټیوټ دا خبر ورکړی چې که نړیوالې مرستې په افغانستان بندې هم شي افغانۍ به راټیټه نه شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر چې چین ته په یو سفر تللی، په یاد هیواد کې د انټرنیټ په نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي افغانستان دمګړی د نورو برخو ترڅنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې هم پرمختګونه کړي دي. نوموړي د دغه کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له وزیرانو سره هم لیدلي او د نوري فایبر په برخه کې د نړیوالو مؤسسو خصوصي سکتور او پالیسی جوړونکو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. نو زمونږ خپرونه همدې ځای نه پای ته ځکه رسیږي چې وخت کم دی، کنې پای ته نه رسیږي. له بلخ څخه بهر ته د وچې میوې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی، ډېر ښه. او هیواد کې 160,000 جریبه ځمکه صنعتي پارکونو ته ځانګړې شوې ده. یعنې 160,000 جریبه ځمکه باندې به صنعتي پارکونه جوړېږي. صنعتي دا معنی چې تولیدونکي صنعت ته به وده ورکوي، یعنی یوازې د چکر دپاره به نه وي دا پارکونه او د ناستې دپاره. بدخشان کې د الوتونکو ښکار منع اعلان شوی دی. یعنی پاکستان ته د تاریخي اثارو د قاچاق مخنیوی شوی دی. افغانستان ته د ازبکستان د صادراتو کچه لوړه شوې ده. افغان ایرانی لوري د ریل شبکو پر پراختیا خبرې کړې دي. نو روان کال په نړۍ کې 281 مرستندویان وژل شوي دي. ملګرو ملتونه وایي دا مرستې چې کوي دا مرستندویان وژل شوي دي په جنګونو کې، خاص ډول په غزه کې. نو درنو اورېدونکو، زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نړۍ جال خپرونه وه. زموږ د حریت راډیو نور خپرونې هم تعقیب کوئ او په همدې ځای در څخه اجازه اخلو. د لوی الله تعالی په امان. نړۍ جال.
په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال.